السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن تاسو سره ډیر یو مهم او تازه خبر شریکوو. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي چې دوی هغه کسانو ته رسیدلی دي چې د دارالعلوم حقانیه او اکوړه خټک او بنو کیند په بریدونو کې لاس درلود. د پولیسو مشر ذوالفقار حمید ویلي چې دواړو پیښو کې قوي ثبوتونه پیدا شوي دي او څو کسان یې نیولي دي. هغه دا هم ویلي چې نور کسان به هم زر ونیول شي او ټول معلومات به له خلکو سره شریک شي. په دارالعلوم حقانیه کې ځانمرګي برید شوی و چې پکې مولانا احمد الحق او نور څلور کسان شهیدان شوي وو او په بنو کیند برید کې 16 ترهګر وژل شوي وو. خو د افسوس خبر دا ده چې پکې شپږ امنیتي سرتیرو هم شهیدان شوي وو. پولیس وایي چې پلټنې روانې دي او ډېر زر به نور خبرونه هم راشي. زموږ دعا دا ده چې الله تعالی د وطن ته امن راولي. نو ګرانو دوستانو، دا د نن ورځې تازه او مهم خبر که تاسو غواړئ چې روزانه د نویو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو پښتو نیوز د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.